سلام دوستانو، هیله ده جوړ روغ دوستانو. نن زموږ ویډیو د نیلم ګل باره کې ده چې تاسو یې هم ډېر ښه پیژنئ. دوستانو، نیلم ګل د نادیه ګل خور ده او دا دواړې خویندې نادیه ګل په منصب او نیلم ګل و مراد ته واده شوي دي. تاسو به ډېرې داسې اکټرانې کتلې وي چې هغوی د خپل ځان مشرولو لپاره خپل هنر ښایي. یعنې تاسو ګلپاڼې ته وګورئ، همدارنګه نور هنرمندانو ته وګورئ چې هغوی خپل ګانې وایي او په هغه باندې خپل ځان مشهوروي. خو نیلم ګل دارنګه یو ښځه ده چې هغه د کومو خبرې په میډیا باندې شیر کوي. ما ته خاوند طلاق راکړه یا زه خاوند ووهلم، نو دا په میډیا باندې شیر کوي. نو دوستانو، دا کومه پښتو ده چې دا دارنګه کارونه کوي او خپل د کور خبرې بهر کوي. منصب چې د نادیه ګل خاوند دی، هغه د دې باره کې وایي چې مراد شپږ شپې یا هم 7 شپې ورکي او نیلم ګل خپل کور کې یوازې وي. د نادیه ګل خاوند منصب په عامه ټولو ته ویلي چې دې له نور سړي راځي که مراد له دې نه شپږ یا هم 7 ورځې بهر وي او دا په خپل کور کې یوازې وي. دوستانو، نیلم ګل دارنګه یوه اکټره ده او ډانسره ده چې په هغې کې دارنګه ډانسونه کوي چې د ځوانانو جذبې راوچتوي او د هغوی د جذبو سره لوبې کوي او خپل فالوور زیاتوي. نو دوستانو، دا خو پښتو نشوه چې نیلم ګل دارنګه ډانسونه او دارنګه فحاشۍ کړي او ځان جوړوي. نو دا په کم پښتو کې راغلي چې داسې کارونه کوي. د نیلم ګل په باره کې دا افواه هم خپره شوې ده چې د نیلم ګل خاوند په خپله نیلم ګل ته وایي چې ته له پردو سړو سره غلط کارونه کوه او په هغې باندې له مالداره خلکو نه په یوه شپې د 15,000 نه تر 20,000 روپو پورې اخلي. او د نادیه ګل په باره کې چې د نیلم ګل خور ده، د هغې باره کې هم دا راغلي چې دا هم د یوې شپې له 1000 نه تر 15,000 روپۍ اخلي او هغه کسانو سره دا کار کوي چې کم د هغې ښه اعتباري کسان وي او مالداره خلکو سره دا کارونه کوي. څه وخت مخکې نیلم ګل په خپل پیج باندې یوه ویډیو شیر کړې وه چې په هغې کې دې ویلي وو چې ما ته مې خاوند طلاق راکړو او زه یې ډېره زیاته ووهلم. منصب په خپل ویډیو کې دا ښه مخامخ ویلی دی چې نیلم ګل ته خپل خاوند 3 ځلې طلاق ورکړی او په یو کال کې دننه خو بیا یو دیګ پوخ کړي او په هغه باندې خپله نکاح وکړي چې دا نه کېږي او دوی په زنا کې اخته دي. څه وخت مخکې چې نیلم ګل خپل خاوند وهلی و، نو یو ریپورټر موږ ته داسې وویل چې هغه همدې کیسونو پسې ګرځي چې کم خلک د دروغو وایي نو د هغوی اصلیت معلوموي. هغه وایي چې مراد نیلم ګل ته وویل چې ته یو کس سره شپه وکړه، خو هغه د نیلم ګل نه دارنګه ډیمانډونه وکړل چې نیلم ګل ونه منل. نو د دې په نتیجه کې مراد نیلم ګل ډېره ووهله او طلاق یې ورته هم ورکړو.